میړه مې مړ شو په ډېرو اخته و نه جوړېده وایم چې هغه د زنځیر لاندې مړ شو او ډېر ژوند برباد و هېڅ هم نه لرو الله هیله ده اجنور خیریا بنسټه شکامیاب په هر میدان شکامیاب په هر میدان د فقیر ولزغم خوارا نظر تنا قربانا تا نظر تنا قربانا د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم حاجی نور خیریه بنسټ نن د یو خپل خور بېوزله کور ته پر دې غرمه حالات کې راغلی چې د حالات صورت ته تاسو لایو ګورئ چې لمګ هیواد وال پر دغه ستونزو پر دغه حالات لمګ خویندې میندې بوخ دي لمګ کونډې لمګ یتیمانان پر دغه حالات قرار لري نور موږ نن خپل د خوراکۍ کور ته راغلستو نور ورسره موږ نږدې نه دې حالات موږ وکتو او تاسو ته ښودنه یې دې وکړه چې زموږ وطن کې دومره ځپېدلي ټکېدلي په لکه په میلیونونو خویندې لمنګ میندې لمنګ ولس دغسې غربت او درپدرۍ کې بوخ دي د دې د ژوند د خاطرو ته پوښتنه هم کوو موږ هېڅ هم نه لرو انجینر صاحب او داسې ده چې غریبانه یې هېڅ هم نه لرو ولیور مې د هغه هم سایر شي وځي بیاړی مار ده څه نه لرو یتیمانان دي میړه مې مړ شو په ډېرو اخته و نه جوړېده وایم چې هغه د زنځیر لاندې مړ شو تا نظر تنا قربانا خور غریب دکړو خوشاله د مظلوم یتیم خیر خوای خور غریب دکړو خوشاله د مظلوم یتیم خیر خوای څه نه لرو هېڅ هم پلارګانۍ مې بیا وسله ده او دغه صابون پخکړي دي هېڅ هم نه لرو الله هیله ده دونه سبا ته لرو او بېګا نه لرو هېڅ هم نه لرو انجینر صاحب بس انشاءالله هیله ده د ور غریب هم څه نه لري هغې مشکلات ډېر سخت زموږ هم ډېر سخت هېڅ هم نه لرو فقیر ولزغم خوارا نظر ژوند سخته خاطرې د دې نه ډېر تا لیدلي که نه مشکلات ډېر یم لیدلي انجینر صاحب چې خاوند مې ښه وم دغسې په ډېرو اخته و دوه ورم شتامه کې واچاو داسې و چې خپله مریضه یم خپله شمال ووالم داسې چې نستۍ داسې چې سبا لرو د بېګام ډېر ژوند خراب و ډېر ژوند برباد و هېڅ هم نه لرو الله هیله ده که تاسو موږ سره کومک وکړئ ډېر به ښه هېڅ هم نه لرو تاسو حاجي نور خیریه بنسټ نه څه غوښتنه لرئ کورې دونه غوښتنه لرو چې انجینر صاحب چې موږ ته دغه خواړه واچوئ یا روپۍ راکړئ زه خپله مریض شمال وهلی یم 2 روپۍ نشته موږ ډاکټر دوایي وکړو خوا کې مې زړه د هغه لاړه کابل ته لاړه زه حمله لري دغه پکې ته موږ ناست دي پوچ وسکلو وړکۍ بترۍ ده هېڅ هم نه لرو د الله له یتیمانان دي هېڅ هم دغه جاړۍ نه دي هېڅ هم نه کولی نه شو زغم خوارا نظر تنا قربانا تا نظر تنا قربانا د مسلم وکړی خدمت الله دې تل په داخل استی یا په خارج کې استی استامن استی پر تاسو موږ لایو غږ کوو چې لمګ له خویندو او لمګ د یتیمانو دغه حالات دی او پر دې حالات کې موږ قرار لرو چې دا ځپېدلي ټکېدلي د میلیونو کچې نه موږ پورته لرو نور غواړو چې دغه ټولو ته لاس ورکو لاسرسی ورسره وکړو خپلې هلې ځلې ورسره وکړو دغه فاني دنیا دی هغه آخرت ته به ځان ته ګټه ورسوو له خپل یتیمان له خپل کونډې موږ پې لاس د شفقت باید راکش کړو چې مخکې لاړ سي او دا له موږ خویندې دي له موږ ورارګان دي موږ خوریینې دي نور دا موږ ته لازمه دی او دا د مسلمان
لومړنۍ د سنت طریقه دی چې په یو بل به شفقت سره کوو. د فقیر ولزغم خوارا تنزار تنا قربانا تنزار تنا قربانا خور غریب دکړو خوشالا د مظلوم یتیم خور لتا ډېرې ستونزې او مشکلات چې شی لري پر دې د مهال حالات کې اوس دستي ولا انجینر صاحب څه و چې میړه مې چې مړ شو ډېر اصطلاحات په موږ راغی ډېر نسبي سخت حالات په موږ راغی داسې حالات په موږ راغی چې زموږ 2 ورځې به هم کتغ نه و 3 ورځې به هم مړه نه لرو د زموږ ژوند ډېر برباد ده زموږ ژوند ډېر خرابه ده هېڅ هم نه لرو د الله هیله ده ویاړې هر یو ځوانا اجې نور خیریا بنسټه شي کامیاب سبونه خواړه نه لرو نه کتغ لرو نه وړه لرو داسې خپله مریض یم د چا دغه ماشومانو پیسې نه لرو چې موږ ډاکټر ته بوځو ډېر حالات هم ستا خرابه ده ورونو نه څه غوښتنه لري چې څه ښې کومک در سره وکړي بل ورونو نه زما دا خواهش ده چې زموږ ماشومان سره لږ کومک وکړي چې څه هم د لاسه کېږي په خدای لورېږي هغه زموږ ماشومان سره وکړي دغه هم ستاسو ډېره غټه نیکي ده نه مړه شته که هېڅ هم نه لرو د لتا بچیان مکتب مدرسې ته لې ارسئ که نه ارسئ که د غربته په کور ناست نه انجینر صاحب مدرسې ته هم لیږم انجلیکیان هم که چې خو وسه نه لرو د مدرسې پیسې راته غواړي پیسې موږ نه لرو کلو یا خدایا دا اولاد سره کړې مرستا په دعا سره کړې رنګا خدایا ته نو هېڅ هم نه لرو دونه وړل نه چې سبا ته یې پاخه وکړي دغه شوتله پاخ کړو ستا یا ورونو تاسو د دې خور غږ هم واورېده د مهال زه خپله د دې پرځي کې ناست یم چې یو زوړ کپړی خوره کړی د ټغرې نظر یې ورته کړی دی او دې نه خپل ټغر ترتیب کړی نور په فرش باندې نه د ناستې ځای شته نه توشک شته نه خوراکه غذا شته نور غواړو چې تاسو ټول د الله د رضا همدردي ټولو ځپېدلو ټکېدلو سره انشاءالله وکړئ جارم شم مننه د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را